بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. امين. زما عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زستا سو مخ کې حاضر یم او دا وظیفه د الله رب العزت د مبارک نوم د یا واجدو وظیفه ده. زما محترم یا واجدو دا د الله رب العزت یو صفتی نوم دی. زما عزتمندو، د الله رب العزت دو قسمه نومونه دي، یو له ذاتی نوم وي او نور له صفتی نوم وي. الله دا د الله رب العزت ذاتی نوم دی او د دینه علاوه چې قران مجید کې کم ذکر شوی دی دا د الله رب العزت صفتی نومونه دي. نو زما عزتمندو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یا واجد وظیفه ذکر کوم چې د الله رب العزت صفتی نوم دی. د دې نوم ډیر زیات فضایل دي، ډیر زیات برکات دي. زما محترم او کچره تاسو خپل کاروبار روانول غواړئ، خپل روزګار روانول غواړئ، نو زما عزتمندو د دې په عرض تاسو دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی به تاسو ته خپل کاروبار درکړي، الله رب العزت به تاسو ته خپل روزګار درکړي. زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو یولس ورځې په مخه باندې جاری ساتئ او دا وظیفه به تاسو د ماسخوتن مزنپس کوئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د دې وظیفې په برکت سره دستاسو د کاروبار د پاره هر قسمه اسباب برابر کی. محترم او که یو سړی دا غواړي چې ز خپل کاروبار شروع کوم، خپل روزګار شروع کوم، نو داسې ملګری هم دا وظیفه کولی شي. یا یو داسې رور دی او هغه وی چې یاره ز بل سره نوکری کول غواړم، بل سره کار کول غواړم، زه غواړم چې زما د دلته کې نوکری وشي، زما دلته کې کار وشي، نو دا دواړه قسمه خلق دا وظیفه کولی شي. خو زما عزتمندو چې تاسو د خپل کاروبار د پاره، د خپل روزګار د پاره تاسو دا وظیفه کوئ، نو نیت او اراده به تاسو په دې کې دا ساتئ چې زه د خپل کاروبار د پاره دا وظیفه کوم. د قرانګ زما عزتمندو، یو کس ته بل کس سره کاروبار کول غواړي، بل سره نوکری کول غواړي، نو بیا ورکه نیت د دې ساتي چې زه د بل سره د نوکری د پاره، بل سره د کاروبار د پاره زه دا وظیفه کوم. نو زما عزتمندو، تاسو دا وظیفه وکئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د دې په برکت سره داسې کاروبار او روزګار درکې چې پاغي کې به تاسو ته فایده وي. فایده به ورکې ځکه چې تاسو به د الله رب العزت نه مدد غوښتلی، نو چې کوم یو کارم د الله رب العزت په مدد سره وکړي شي، نو هغه کې به ډیر زیات برکت وي. او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف لتا سو بدا وظیفه څنګه کوي، ډیره اسانه وظیفه ده. زما عزتمند کله چې تاسو د ماسخوتن مونږ وکړو، نو د موز نه پس به خاموش ځای کې تاسو کې نه او یولس پیره 11 مرتبه یولس پیره به تاسو درود شریف وای. هغه درود شریف چې مونږه په مانځ کې وایو، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. بیا زما عزتمندو 1111 مرتبه یولس پیره به تاسو یا واجدو یا واجدو یا واجدو د دې وظیفه وکي او بیا به اخره یولس پیری درود شریف وای. د قرانګ زما عزتمند دا عمل به تاسو یولس ورځې په مخه باندې جاری ساتي. اول خو به الله رب العزت یولس ورځو کې دن تاسو د لپاره کاروبار اسباب برابر کی، الله تعالی به تاسو له خناخه کاروبار درکي. او که چر یولس ورځو کې دن او نشو نه دینه پس به الله رب العزت ضرور تاسو ته هغه کاروبار درکي، هغه روزګار به درکي چې هغه ستاسو لپاره بهتر وي، پاغي کې ستاسو لپاره فایده وي. هغه که داغي هغه فایده لګوي، پیسې او تنخواه لګوي، خو الله رب العزت په پاغي کې برکت اچي. نو زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو یولس ورځې په مخه باندې جاری وساتئ. امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به تاسو ډیره زیاته خوښ شي. کو ویډیو مو خوښ شي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم تاسو بل ویډیو کې بری وظیفه سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.